دا په کابل کې د آغوش په نوم په نشهیي توکو د روږدو کسانو هغه مرکز دی چې د کورنیو چارو وزارت له لوري په نشهیي توکو د روږدو کسانو درملنه پکې ترسره کیږي. اندازه او خط په دې مرکز کې بیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د روږدو کسانو لپاره چې درملنه یې شوې د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې. یاد وزارت زیاتوي په 5 بېلابېلو برخو کې له نشهیي توکو څخه روغ شوي کسانو ته زده کړې ورکول کیږي ترڅو په راتلونکي کې د هغه کسب په واسطه خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم سره سم د څو وزارتونو ادارو په ګډه همغږۍ باندې یو کمیټه په دې موظفه شوه ترڅو هغه هیوادوال چې په مخدره توکو باندې روږدي دي په ښار کوڅو واټونو کې ژوند کوي دوی راټول شي درملنه یې وشي او په وروستیو کې هغه هیوادوال چې رغېدلي دي او اړتیا د دې لري چې فني حرفوي زده کړې ترلاسه کړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسؤلیت پر اساس یادو هیوادوالو ځوانانو ته فني حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت زیاتوي تر دې مهاله 3000 کسانو مسلکي زده کړې کړي دي او له زده کړو وروسته ورته اړونده د کار وسایل هم ورکول کیږي. چې خوشبختانه په کابل کې د 3000 په شاوخوا کې دغه هیوادوال چې تازه له احتیاط څخه رغېدلي وو د کار د بازار د مطالعې او د اړتیا پر اساس باندې په 5 مختلفو حرفو کې چې د بوټانو ګنډل د کالیو ګنډل د بایکو یا بکسونو ګنډل د کورنیو برقي وسایلو ترمیم او د تعمیراتو د برق په حرفو کې ورته زده کړې ورکړي دي او دغه له 3000 څخه زیات ځوانان له دغو برنامو څخه فارغ شوي دي چې د فراغت د صنعت ترڅنګ ورته کاري وسایل او ابزار هم ورکړل شوي دي. نوم یې محمد الله دی. هغه وایي درملنه یې شوې او اوس مهال د خیاطۍ کار کوي. هغه په نشهیي توکو د خپل روږدېدو کیسه داسې کوي. ما تقریبا 24 سال 25 ساله چرت زدم در وطن از اثر بیکاری و فقر و بیچارگی چون بیکار بودیم دیگه راه نبود غیر دقات مردمای بی بار بیشو بخیر چون دچار عمل شدیم دیگه. خودم داوطلب آمدم در کمپ فنکس بعدا 1-2 ماه اونجا بودیم بستر بعد از او آمدیم در کمپ 5000 بستر آغوش در پل چرخی بعد از او دیگه در رشته خیاطی کار میکنیم تقریبا 4 ماه کار رسمی کردیم 2 ماه شده رضاکاری میکنیم به خاطر که چون کارهای ما بند از مدیریت تا که کارهای شهادتنامه و دیگه ما خلاص شد. عمل دچار عمل از موادهای مخدر چند نوع استفاده کردیم. فعلا صحتمند هستم خدا را شکر. حال پلان داریم که کارهای ما صورت بگیره و جور شوک بریم سن خانواده. هغه له دولت څخه غواړي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو په نشهیي توکو روږدي نشي. از حکومت همین خواهان هستیم که کمک بکنه که این مردم از فقر و بیچارگی و از این حالتی که هستیم جوانای ما کلی مواد مخدر آلوده هستند خلاص شوند و خانوادهشان برگردن و چون فامیلای ما کلش چشم برا و منتظر صحتمندی ما مردم هست. خداوند قوت ما را ما دیگه دست به عمل نکنیم و از این راهی که بدنامترین راه است که در کره زمین بدنام هستیم از بدنامگی برایم. یو بل تن مشتبه نومیږي. هغه وایي درملنه یې شوې او د خیاطۍ کار یې هم زده کړی دی او له رخصتېدو وروسته به خپل کسب مخکې یوسي. ولایت جوزجان ولسوالی اخشم مدت 1 سال میشه که معتاد به مواد مخدر به شیشه بودم که فعلا مدت 1 سال میشه تداوی شدیم و ما آمدیم به کمپ آغوش که در مربوط وزارت کار و امور اجتماعی میشه که آمدیم یک کسب به خاطر نفقه حلال و خدمت به جامعه کنیم و مدت 4 ماه میشه که کسب خیاطی را درس میخوانم و فعلا 90-95% خیاط شدیم و دیگه تقاضا دارم از برادرایی که در بیرون است از این عمل دست بکشن. در زمانهای قدیم خیاطی را امروز دست کوک میزدن. د خیاطۍ یو تن ښوونکی وایي له نشهیي توکو څخه روږ شوي 100 کسان ورسره د خیاطۍ زده کړې کوي چې په 4 میاشتو کې ورته د خیاطۍ کسب ور زده کوي. ما بیشتر از 100 نفر شاگرد داریم. 2 تایم درس داریم. تایم صبح داریم، تایم پیشین داریم که 50 نفر تایم صبح میاد، 50 نفر تایم بعد از ظهر میاد. و درس ما که است مدت 4 ماه در آموزش رو میبینن. در مدت 4 ماه باید خیاط شوند. خیاط شوند به سیستم استاندارد خیاط شوند. خیاط نشوند که به
حیاتی به نظر ما شما ببینیم که روز روز آپدیت شده میره. یا ما با سیستم آپدیت که به حساب نو چیز نو به حساب استاندارد یا آموزش میبینن مدت 4 ماه که در بیرون برن یا صحیح کار کرده بتونن. هغه زیاتوي تر دې مهاله 300 کسان د خیاطۍ په کسب کې روزلي دي. ما سیستم ما که است فعلا پیراهنتنبان است. پیراهنتنبان است که پیراهنتنبان قاسمی است یا میدوزن، پیراهنتنبان هندی است یا میدوزن، چپایخن است. هر نوع ما به سر یک نوانه است یک دیزاین کار کنیم. برای از چیزی یاد میدیم که در بیرون یا کار کرده بدن. کار بیرون برای از اینجا آموزش میدیم که در بیرون به کدام مشکل بر نخورن. د کابل د آغوش په درملنې مرکز کې تر دې مهاله 3000 کسانو په بېلابېلو رشتو کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې دي چې دغه لړۍ به د کار او ټولنیز چارو وزارت له لوري د هیواد ځوانانو ته هم وغځول شي.